أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما آدابه هرڅه أداب دا او داسې دي فهو هغه اندادي يتأهب للصلاة تیاری به کوي ځان به برابري د پاره د لمانځه قبل دخول الوقت د مخه در داخلېدو د وخت چې وخت نوی داخل سوی د هغه څخه د مخه تیاری کول چې اودس تازه کې د پاره د لمانځه تیاری کوي دغه چې دی دا ادب دا اودس دی. وان دا یجلس کښېدنې للاستنجاء د پاره د استنجاء الی یمین القبلة وراسته طرف ته د قبله یعنی د قبله سدي و د راسته طرف ته مخ وګرځوي او الی یساره یا د وچپه طرف ته د قبله مخ وګرځي مخ به و قبله ته مخ نه ګرځوي په استنجا کې. متفرجن متفرج به کوي یعنی پراخوي به د خپل ځان به په استنجا کې پراخوي یعنی د آزاد به کښیني الا ان یکون صائما مگر نه کچیر روژاتی و روژایول بیا به پراخ نه کښیني چې یو څوک استنجا وهي په استنجا کې به پراخ کښیني دا ځان به د سستوي چې استنجا یې ښه صفا وویل سي د دې دپاره او کچیر روژاتی و بیا به ډېر پراخ نه کښیني ډېره ټینګه استنجا به نه وي. وان دا یغسل پرې د منځي مخرج ځای الاستنجاء د استنجا ځای د پرې منځي اذا هغه وخت لم یتجاوز که تیری نه وکړي نجاست و مرداري من مخرجي د ځای څخه د استنجا د ځای څخه که چیرې مرداري تیری نه وکړي فغسله پرېمنځل مستحب بیا مستحب دی. ګوره د استنجا د ځای څخه که چیرې د مرداري تیری نه وکړي د دغه ځای پرېمنځل مستحب دی. و اما اذا جاوزت که تیری کړی و مخرجها د ځاسه د استنجا ولم تکن نو قدر درهمی د درهم اندازه نو در هغه کم ولو فغسله پرېمنځل سنت بیا سنت دی. و ان کان کچیری و قدر اندازه درهمی د درهم ولا د مرداری در یو درهم قدر در د ځای تیر سوی و یعنی یو درهم قدر دون مرداری و پر د ځای باندې د استنجا فغسله پرېمنځل چې دی واجب بیا واجب. و اما ان زادت کچیر زیات سوی و علی قدر درهم در درهم زیات و درهم چې دی د ورغوي اندازه ده د ورغوي هغه کښنه اندازه ګوره د ورغوي مابین دون اندازه ته درهم ویل کیږي دغه د درهم اندازه ده. و اما کچیر ان زادت که زیات سوی و علی قدر درهمی در درهم در اندازه زیات و فغسله پرېمنځل فرض دی. ګوره کچیر هغه ځای د مرداري تیری در خپل ځای نه و کړی دا پرېمنځل دا مستحب دی. کچیر د هغه ځای څخه تیری کړی و خو در درهم کم ولو دا پرېمنځل سنت دی. او کچیر یو درهم قدر مرداري ولا پر دا ځای باندې بیا یې پرېمنځل واجب دی. او کچیر در درهم زیات ولو بیا یې پرېمنځل فرض دی. والادب ادب اندادي یغسلو چې پرېمنځي حتی در داسې وخته پورې پرېمنځي ینقیه چې دی پاکیږي چې دی در کومه وخته پورې پاکیږي په څونه اندازه اوبه پاکیږي نو در هغه وخته د استنجا وویي. ولیس نسته فیه په ده کې عدد و شمار مسنون و سنت په دې کې د شمار اندازه سنت نه دی چې اندازه سنت معلومه وي چې دونه قدر اوبه به پرتویې د هغه څو زیاتې به نه پرتویې در څو پورې چې دا ځای ښه پاکیږي ښه پاکي حاصلیږي در هغه وخته پورې پرېمنځل چې دا ځای پاکیږي دا ادب دی. وکذا دغه رقم په استنجاء په استنجا کې بالاحجار په ډبره چې یو څوک استنجا وایي په دې کې هم عدد نه دی معلوم چې په څو ډبرو باندې به استنجا وایي. خلک وایي چې په 3 ډبرې استنجا وهل نو دا معلومه نه ده چې په 3 ډبرې ده. ګوره در هغه وخته پورې به د استنجا په ډبرو وایي ځان به پاکوي یمسحه مسکوي به دا ځان حتی ینقیه در څو پورې چې دی پاکیږي چې د استنجا ځای پاکیږي په یوه ډبره پاکیږي هم صحیح ده که په 10 ډبرې پاکیږي هم صحیح ده خو خامخا دا ضروري نه ده چې یوه ډبره به راخي یا به 10 ډبرې راخي دا ضروري دا معلومه نه ده. وان دا یمسح مسد کې موضع الاستنجاء ځای د استنجا بالخرقه په یو رشکۍ سره بعد الغسل وروسته در پرېمنځلو چې استنجا په اوبو سره ووهله د دې څه وروسته دی یو رشکۍ راواخي په دې د ځان وچ کړي قبل د مخه ان یقوم چې دی ولاړیږي دی دریږي چې درېدلی نه وي ولاړ سوی نه وي دی د ځان په یو رشکۍ په یو ټوکره باندې وچ کړي وینې پاک ټوکر.
و ان لم تكن کچیر نو معه د سره خرقه رشکی نو د سره بیا به څه چم کوي یجففو بیا به وچ کی بيده اليسرا په چپل لاس سره په دا چپل لاس باندې به د خپل د استنجا ځای د سره راوت دغه کی سره راټول کی چې دا وب جنوت جنتو سي دا وب د جنوت سنځي وان دا یستر چپټ کی عورت حين په وخت کی فرغ چې فارغه سي د استنجا او بل ادب دادی چې د استنجا څخه ورسته بیا خپل عورت پټ کی وان دا يتولى في امر الوضوء چې د تصرف کوي په امر کې د اوداسه بنفسي په خپل یعنی د اوداسه کار به د په خپل کوي او داس به د په خپل تازه کوي دا مستحب دي ولا يأمر غيره بل څوک به نه امر کوي چې ته د اوداس را تازه کا زما د لاس نه کیږي د اوداس را تازه کا دا رقم به څوک نه کوي ولی لقول علیه الصلاة والسلام دلیل زمر دادی په دې قول د علیه الصلاة والسلام دی انا لا استعین پیغمبر علیه السلام وای انا زچیم لا استعین کومک نه غواړم على طاعة الله تعالى تعالی جل جلاله پر طاعت باندې پر عبادت باندې د بل چاسه زه د چاسه کومک د الله پر عبادت باندې نه غواړم نو او داس تازه کول چې دی دا د الله عبادت دی نو پر دې باندې کومک د بل چاسه غوښتل دا بنکي الا بالضرورت مگر نه په ضرورت سره کچیر یو ضرورت ولو یو پیښه ولا چې د او داس نو تازه کولای بل چا ور تازه کی بیا پروا نه کی وان دا یجلس کشیدنی مستقبل مخبری قبلتی و قبلیته عند غسل سائر الاعضاء په وخت کې د پریمنزولو د ټولو اندامو ګوره په استنجا کې به مخ د قبله سره چپاوي و دا راسته طرف ته د قبله یا و چپا طرف ته د قبله پر دا طرف وبي او په اوداسه کې به مخ و کعبه شریفه ته د کعبه شریفه وخواته به اوداس تازه کوي دا مستحب دی او بل مستحب چې دی وان داد یکون ویبه جلوسه ناسته ده على مکان المرتفع پر لوړ ځای باندې دی به اوداس پر لوړ ځای باندې تازه کوي یعنی پر دی ځای بکښینی چې دی د اوداس تازه کوي دا وبه د سکشته بهیږي دی نه چې پر دی ځای باندې ناست وي چې دی لاندې وي او بل وړي وي دا وبه بیرته در لاندې کیږي پر دی ځای به نه کښینی یعنی پر لوړ ځای به چې وبه لاندې د سبهیږي کښته ځي وان دا لا يتكلم خبري بنكي في اثناء الوضوء فما بين كده اوداسه چې اوداس تازه کوي د خلکو سره خبري کوي دنیايي خبري بكلام الدنيا يعني دنیايي خبري وان دا يتشهد اشهد ان لا اله الا الله بواي عند غسل كل عضو چې هر اندام پرمنځي دغه کلمه د اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا کلمه بواي وان دا يدعو دعاء بكي بما جاء من في الآثار هغه دعاوی چې په آثارو په حدیثو کې راغلي وان دا يمزمز خلب پرمنځي و استنشق او فز پرمنځي بيده اليمنى پراسته لاسر ګوره خلب پرمنځل او فز پرمنځل دا پراسته لاسر او به ورچول ودیته و يمخط او فز بټکوي ګړنګ به پاکي و يستنشر او فز بسونکی بيده اليسرى په چپا لاسر ګوره د فز سګړنګ راکشل په چپا لاس د فز پاکول سونکل دا په چپا لاسر دا چې دی دا ادب دی وينبغي مناسبه ده ان دا ياخذ چواخي لكل واحد منهما ده هر یو د پاره د پز یا د داخله ما ان جديدا نوي اوبه یعنی داخله د پاره هم نوي اوبه جلا د پز د پاره هم نوي اوبه جلا د نه چې یو روبه راخستي داخله او د پز د دواړو کار پکې یا یو روبه راخستي په پز یو ورګرځي دغه او بیرته وګرځي یعنی استعمالي اوبه بیرته په پز ګرځول دا کار بنه کوي نو بس چم کوي هر پلا د پاره بنوي اوبه راخي وان دا یستاک مسواک دی وی بسواک په مسواک سره ان کان له کچیر و دلره مسواک او مسواک کچیر د سره مسواک وو بس مسواک دی وی ویلا کچیر نو په بل اصابع بیا دی په دا ګوت سره مسواک وی دا خله دی په دا ګوت باندې پریمنځ دا هم پر ځای باندې د مسواک دریږي ګوره که مسواک ولو اول خو د مسواک وی که مسواک نو دا د اشاره په ګوت په دغه مسواکی ګوت باندې د مسواک وی دا پر ځای د مسواک دریږي دا وان دا يبالغ کوشش دی وکي په مزمزتي په خله پرمنځلو کې ول استنشاق په پزه پرمنځلو کې د خله په پرمنځلو او د پزه په پرمنځلو کې دی کوشش وکي یعنی شدي کوشش پر دې باندې وکي چې پزه هم شپاکه کې او خله هم څاو شپاکه کې خله د پاره د دې چې بینه کې د خله بې ختم شي او پر پزه پرمنځلو د دې د پاره کوشش وکي چې ش صفاسي ګړنګ نه وکي پکشه الا ان يكون مگر نه کچيري صائمان روزاتي وو ګوره بیا د کوشش نه کوي که په حال کې د روزي وو
د ده روژه وله بیا د اوبو دا رقم کوشش نه کوي چې په ستوني باندې اوبه ګرځي غرغړه کوي یا په پزه باندې دونه اوبه کشي چې اتینکو ته رسیږي په دې باندې روژه خرابیږي نو د روژې په حال کې به بیا کوشش نه کوي. والمبالغه مبالغه چې ده مبالغه فی مزمزتې د خولې په پرېمنځلو کې دا چیش ده یعنی خوله چې مینځي په دې کې کوشش کول دا کم شی دی. قال ویل دی بعضهم بعضې هي دا چې دی الغرغرتو غرغړه کول دي د اوبو یو بعضې وایي اوبه غرغړه کول دا ښه کوشش دی په خوله پرېمنځلو کې. وقال صدر الشهید دا بیا وایي دا یو بل عالم دی هي دا چې دی تکثیر الماء زیات ډیروالی د اوبو دی حتی تملأ الفم تر څو پورې چې خوله ډکېږي دونه اوبه خوله ته اچول چې دا خوله په ډکېږي دی وایي دغه چې دی دا مبالغه په پرېمنځلو کې د خولې پرېمنځلو ده. وفي الاستنشاق او په پزه پرېمنځلو کې جذب الماء کشول د اوبو دي حتی یسعده در هغه وخته پورې چې رسیږي الی منخره و تینکو ته در هغه وخته پورې اوبه کشول چې و تینکو ته ورسیږي. تینکې هغه ځای دی چې اوبه کش کې باره سوی وکړي څو وخت قدر سوی کوي چې عادت راشي بیا سوی نه کوي. اوله پلا به تکلیف خامخا لري چې دا پزه دا رقم صفا کوي دا رقم اوبه کشوي چې هغه و تینکو ته ورسیږي سوی به خامخا پیدا کوي خو وروسته چې بیا دغه اندازه امخته سي دغه ځای امخته سي دا تینکې بیا د اوبو سبد نه وړي. نو پر دغه طریقه باندې د خولې پرېمنځل د پزې پرېمنځل پر دغه طریقه باندې دی وسي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.